د نقیب الله محسود ښځه نن سبا چیرته ده او څه کارونه کوي؟ که غواړئ چې په اړه یې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د شهید نقیب الله محسود د نوم سره به تاسو ټول اشنا یاستئ. نن سبا د نقیب الله محسود ښځه په کومو کارونو خپلو بچیانو ته رزق پیدا کوي. په دې ویډیو کې له حقیقت نه ډک دا ژړونکي معلومات تاسو سره شریکوو. نقیب الله محسود هغه یو بېګناه او معصوم پښتون و چې په کراچۍ کې د را انوار په جعلي پولیس مقابله کې شهید کړی شو. نوموړی نقیب الله محسود د وزیرستان اوسیدونکی و او همالته په وزیرستان کې زیږېدلی دی. نوموړی نقیب الله محسود په 2008 کال کې د خپلې کورنۍ او بچو د بهتر مستقبل لپاره کراچۍ ته کډه شو. د شهید نقیب الله محسود تر ټولو غټ ارمان دا و چې خپل اولادونه په تعلیم کې ورسوي او دوی ته یو روښانه مستقبل ورکړي. له همدې سره سره به ضرور د نوموړي شهید نور خوبونه هم وو، خو د دغو خوبونو د ترسره کولو نه مخکې نوموړی ځوانیمرګ شو او را انور په جعلي مقابله کې ووژل. نوموړی نقیب الله محسود د کراچۍ په سهراب ګوټ کې اوسېدل او ډیر په پښتنو مین او وطنپاله انسان و. په خپلو خلکو او په خپله خاوره باندې له حده زیات مین و. نوموړي غوښتل چې خپل زوی په تعلیم کې ورسوي او د یو روښانه مستقبل خاوند شي. د نوموړي شهید 2 لورانې هم دي او همدغه ټول ارمانونه مرګي له ده څخه واخیستل او له دې فاني نړۍ څخه ارمانجن رخصت شو. لکه څنګه چې نوموړی د پښتني خاورې وزیرستان اوسیدونکی و او په پښتنو کې هم حیا او پرده یو غیرت ګڼل کیږي. د نوموړي میرمن میرقدانه هم د دغو اصولو او پردې ډیر خیال ساتي او د حکومت هم دا ذمہداري ده چې د نوموړي شهید نقیب الله محسود میرمنې او کورنۍ ته د ښه ژوند وسیله برابره کړي. خو تر اوسه پورې حکومت هم داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغه کې دې د نقیب الله محسود کورنۍ ته څه ګټه ورسي. لکه څنګه چې د حکومت ذمہداري ده چې هغوی ته څه روزګار ورکړي او یا هم د هغوی څه میاشتنۍ تنخواه وټاکي. لیکن تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا حکومت له طرفه یا هم د سند حکومت له طرفه او یا هم د وفاقي حکومت له طرفه هیڅ داسې کوم اقدام نه دی شوی او تر اوسه پورې شهید نقیب الله محسود ته او د کورنۍ ته هیڅ قسم انصاف نه دی ورکړل شوی. را انور هم تر اوسه پورې خلاص تړی ګرځي، هیڅ قسم جرم او سزا هم نه ده ورته ورکول شوی. اوس مهال د شهید نقیب الله محسود میرمن له خپلو بچو سره په پلرني وطن وزیرستان کې اوسیږي او له حکومت څخه د امداد او انصاف غوښتنه کوي. دوستانو دا وه نننۍ ویډیو چې د شهید نقیب الله محسود په اړه وه. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. د نورو داسې معلوماتي او مفیدو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.